علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په باران کې طواف کول چې باران اوري دا تر دا نور طواف ثواب لري که نه لري؟ دلته خلک موږ ته وایي چې هېڅ فرق یې نشته. محترمه وویل دا خلک خو اوس له دې نه خلک رامنع کوي او اکثره خلک چې هغه دا وهابي مزاجه خلک داود بن عجلان وایي چې ما طواف کوه دا بیا عقال سره په باران کې نو چې کوم وخت فارغه سو بیا راته وویل چې ما د انس بن مالک رضی سره طواف کاوه. انس بن مالک راته نو چې له طواف فارغه سو بیا راته وویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره طواف کاوه په باران کې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په تحقیق سره تاسو ته بخښه وکړول سوه. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت یو من طاف بالکعبه که چا طواف کوه په بیت الله شریفه باندې په یوم مطهر په ورځ کې د باران كتب الله له بكل الله جل جلاله به ولیکي د لره په هر څاڅکي سره حسنه او په هر څاڅکي سره به یوه ګناه له ده څخه هغه لرې کړول سي. نو محترمه بلکل ثواب لري. نو دا چې بعضې خلک وهابي مزاج خلک دي نو هغه یا دا شان یې زړه ته نه ولېږي نو باره یا د حدیث ته د موضعي لقب ورکړي او یا له لویه سره مني نه. بحر العمیق جلد اول صفحه 171 الباب الاول فی الفضائل فضل الطواف فی المطهر چې دا هغه کتاب دی چې مصنف یې په 854 کې وفات شوی ده. ابوالبقاء محمد بن احمد بن محمد بن ضیاء المکی الحنفي چې د مکې مکرمې دی. هم البحر العمیق فی مناسک المعتمر والحاج الى بیت العتیق. محترمه په باران کې بلکل طواف ثواب لري. والسلام علیکم ورحمة الله.